ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى رسوله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أتتمنى الحاضرين وأولئكم تواعظ نصيحة مقصد ذلك سوء بيان أغمد الله نسوال من شاء الله تعالى ولا وإنما المتعامل نسيب أو تكون أوليدون في مجاغيهم ودي خيال ما من قوله كذا خبر جديد لا متصدقه والله تعالى وديما المتعامل نسيب فقال ولدوبا من سواب لو شيء العمل كمية ولدي فغيبا من الله تعالى ومن أجر والكي أو تكال بها فغيبا لدي عمل شروط إلى غيرنا لأجر وسواب تكلمون مدادين داعا لمها عملا لي معاملات لي أخلاق وعادات يسر رسم ورواج ندي ودستور ندي تسري ويابس لجميع الذي نموز بكي خطبر وينشي أو يوصل منا بخبرك تتقنل بشكلك أو أدبار متصادر بوراج وواپس بقول تناش ندى لدين خبرك داد المؤمن دفع أداس المثال لدينك وخزانة جابر بشري دين تعليم دين معلومات منتكيدي قرآن پاک تبيشي أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تأوالكيه لدي حيثيات دير مقام ممتاز حيثيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مؤمنان دقوه دفع دي تضالة المؤمن فرمائيين دين خبر داس مثال لدي لقد يوقسم خلالة وكشمية ودي بسيطة قرزي لجد دين خبر دوغة يدا نداس مثال شو جاء خلالة تبقى وشوى نبارا جمعكي يا بمغبركي يا ببلزكي چرت جد دين خبركي نبقى دار جاري دمونا داس متوجه حصول لقد يوشيجي تعالى وهي بسيطة قرزي أو بيا شيء تات ملاوي إلى نخا وقت قال سوف بيانه وقالت متوجه حصول لدين خبرة الناس متوجه حصول المكان وإن الدنيا خزانة والدنيا خزانة خزانة بدل خمشي أو الدنيا عمر خمني الدين خبرة لا نخدمي لكبارك أن يعمل بك لا غير أجر صواب لا ثلاثة بدنيا كمدرك إلى غير وس أو آخرة إلى غير أجرنا وصواب الذي أو الآخرة أجرنا أغلى متناهين أغا خدمين كينين الدنيا خزانة ودمار دولتنا الدين لا أفعل أو تعليمات أهمية غير زيادة يوجد مكان ذا شيء دور دوران إنسان الأدارة رفض متوجه
لکه یو درسګاه ده چې یو طالب علم حاضرېږي دې لپاره چې زه زده کړه وکړم ما ته څه معلومات د دین حاصل شي پوهه مې راشي په دین باندې او بیا د هغې د عملي کولو زه کوشش وکړم چې څوک بیان کړي د هغه ته خیال دی چې کنه زه پوهېږم او د هغو خلک د نه پوهېږي نه په هغه سامعینو کې په هغه حاضرینو کې ډېر علما موجود دي خو چاته د خطاب موقع میلاو شي او چاته میلاو نه شي نو چې څوک تقریر کوي نو هغه ښکاري وایي چې زه پوه یم او د نور خلک ټول ناپوه دي نه د هغه نیت دا پکار دی چې دا موږ څه وایو الله تعالی په دې باندې موږ اجر راکړي او الله جل شانه زموږ د وینا د خپلې رضا ذریعه وګرځوي او چاته چې الله تعالی فایده ورسوي په خپله باندې د عمل کوشش هغه ورسره لازمي دی زموږ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د هغه مبارک مجلس ته چا یو ماشوم راوست وایي چې د ماشوم باندې دم واچوه دې خواږه ډېر کړي او نصیحت یې ورته وکړه د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ورته وفرمایل دا ماشوم سبا ته بیا راغی نو دم یې پرې واچولو د نصیحت دپاره ورته سبانۍ ورځ مقرر کړه هغه کس سبا ته هغه ماشوم راوستو دې پرې دم یې واچولو ورته وایي چې وړوکیه خواړه مه خوره سړی ورته وایي چې مینه خو اسانه باندې خبره وه پرون تاسو ته واچول او ویل چې سبا ته بیا راغله موږ ویل ډېر وګړي نصیحت ورته کې تاسو صرف دا وایي چې بچی خواړه مه خوره نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ورته وفرمایل وایي پرون ما ته ډېرې ډېرې خوړلې په خبره چې ما دې ماشوم ته ویې چې خواړه مه خوره نو زما په دې قول او فعل کې به تضاد راغلی نو چې خپله مې باعث کړي دا خواړونه نه بل ته ویلی شم چې خواړه مه خوره او چې په خپله یو کار کوم او بل ته یې ونه نو دا د قول او فعل تضاد دی د دې نه موږ الله تعالی منع کړي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای مؤمنان تاسو ولې هغه وینا کوئ چې په هغې باندې عمل تاسو نه کوئ دا خو د یهودیانو خلق اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم تاسو خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ او خپل ځان یادوئ دا نه وایي چې په دې باندې اول په خپله عمل وکړو چې څوک تقریر کوي بیان کوي هغې کې مقصد پکار دی چې دا چې الله تعالی موږ ته په دین باندې پوهه نصیب کړي الله موږ ته په دې باندې عمل نصیب کړي او که چا په دې باندې عمل وکړو هغه ته الله اجر ورکوي نو چې چا ورته دلالت علی الخیر وي هغه ته هم الله تعالی اجر ورکوي د ذکر ترتیب چاته وشي او څوک په هغې باندې عمل راشروع کړي نو چې چا ورته ترتیب کړي د هغه هم ثواب وشي او چې چا ته یې کړي د هغه هم ثواب وشي الله تعالی موږ ته د عمل توفیق راکړي او دا ناسته دا د الله تعالی خالص د خپل رضا دپاره وګرځوي نو کله چې یو دیني مجلس یو مجلس د علم او د دین آیت مبارک پکې لوستی شي حدیث شریف پکې ویلی شي نو هغې ته د یو طالب علم په حیثیت کې ناستل پکار دي او د زده کړې نیت پکار دي او د هغې د عملي کولو بیا کوشش پکار دي ځکه زموږ دا دین دا یو رسمي دین نه دی بلکې دا ډېر عالمگیر دین دی او همگیر د هر لحاظ سره په هر شعبه د ژوند کې زموږ رهنمایي کوي نو بیان د دې لپاره چې مسلمان چې څخه تبدیلي راشي دې بدن کې انقلاب راولي کوم د غفلت او د سستۍ زندګي دې تېروي چې هغه سستي په چستۍ باندې بدله شي په مونځ کې ورسره سستی کوي چې دا تقریر د اورېدو نه پس په هغې کې چستي پیدا شي د منظومو جمع سره اهتمام راشروع کړي څوک تلاوت نه کوي چې د هغې پابندي راشروع کړي د تلاوت ذکر اذکار راشروع کړي که په رزق کې د حرامو څه شک و چې د هغې ته د کولو کوشش وکړي حلال رزق هغې طرف ته دې متوجه شي د دنیا د ډېر خیال شوی او د آخرت نه غافل نو پکار دی چې دې آخرت طرف ته توجه زیاته کړي د دنیا غمونه جوړول نو د دغې لپاره دیني مجلسونه
सुनने जोड़ेगी, महफूज जोड़ेगी, आयत और हदीस शरीफ उम्दा मकसद दकार बयानेगी। अल्लाह ताला इनको अमल नसीब कमा आयत मुबारक मौजूद अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाए वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। वमन यतवल्लल्लाह और रसूल जहाँ मोहब्बत के दोस्ती के अल्लाह ताला से व रसूलहु और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वल्लज़ीना आमनु और खल्क़ से जो ईमान लाए सोच अल्लाह पाक से दोस्ती गई, अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती गई और ईमान का खानदान से दोस्ती गई। अल्लाह जल्ल शानुहु यादे फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। यकीनन अल्लाह ताला उम्दा हासिलूगी इदाकस फलिखल अमल वाले अल्लाह ताला पावदल के शामिल शो कि अल्लाह से जामिने अल्लाह पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और दोस्ती गई और मोमिनान से खैरख्वाही गई, मोमिन से दोस्ती गई, मोमिन खैरख्वाही दागा खैर लगे नुदा खलक गालिब हुई। यह गलबी मुख्तलिफ मिसूल है, ये खुदा के दुश्मन से मुकाबला रहा और कारा फतह तक मिलब शुहदाओ पर वगैरह नाम गलबा ये गलबा गजरा इत्मीनान है कि अल्लाह ताला का गजरा इत्मीनान नसीब ज़ाहिरी नताइज अरसन बच्चों उस्ताद मुतमईन ने जमा से पड़ी आगा दमाद ज़मीर का आवाज़ मुताबिक दी और कहीं अल्लाह ताला पाएगा दमाद अजर रागे तो गजरा इत्मीनान दाम गलबे और शक्ल और जरूर दरवाज़ा गलबा मोमिन दफा क्या हकीकी कामयाबी और अबदी कामयाबी अगर आखिरत कामयाबी जो शोध अल्लाह ताला से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दोस्ती वरसला के मीना वरसला साथी द अहकाम पाबंदी के और मोमिनान खैर ख्वाही मोमिन खैर लगे दादा नुकसान सोच और फिक्र लगे मुदाखला का यकीनी खबर रखदा कामयाबी हासिल होगी आखिरत के उम्दती जमारा खुशहालियां ली और दवा मुदद्दतना अल्लाह ताला ने तखलासे नसीब के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जलील और फज़ल सहाबी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल रिसालति वस्सिवाकी वन्नअलैहि वसल्लमी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह मुबारक तमल में सलाम मुबारक मसवाक शरीफ और तमल में सलाम पैदान मुबारक दबदला सरसात खास खादिम और जलील फजल सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आयवदल बाजार दराव और वाजिद सगनम दानी वाला दुकानदार आगे अंदाज़ों को जो बताने आता होता आसान वाला बोले तैयार है चिका लबिया दो लबिया सी और बोले तो चिवे का तंत्र सादा या और की पर योगुट के तरह है चिवे का तला पैसे दिया पटेकड़े और प्राणिश के वो पैसे नहीं दा सहाबी मुबारक और दुकानदार कभी जरूर अपनाशे ताकि तकलीफ मिलाओ शो तादानी होता है जो बोले कि देवा छोड़े और मालूमात सारे पैसे ना बदल कर वाला 40 दिन ज़बाना शंकुआ बोले कि बिया मिलो पैसे का लगाओ बिया बजादानी है उसको आगे के हल को बेचैन जुदा बड़े सहाबी ने तो हल को अलमानी बदल राशो केरला सहाबी फलानी जाए कि लोगों की साक्षी दा सादा या दा पट्टी उसकरे दा वाले पर मार दे के क्या स्कूल दी दा पैसे दे तकूली हल को के बदल राशो ये दे खुदा घर की बोलते हैं खाओ बात नहीं जी बोले तो अपने सलाम दे बड़े सहाबी दा ने अल्लाह वाला तुमरा बदस मत चाहे दे खुदा लाश मार चाहे दे खबर नहीं तुमरा बदस मसले चाहे
پروالیشتا پیسې خیر مرا کوي دا دانی تاسو یو څه هغه صحابه مبارک ته وجنا د لاړ شم او پیسې راوړم بیا ولاړم کورم خلاص دې هغه مناسب ندي خلاص په سړي باندې پاتې او دې مرشي دا ډېر لوړ خلک هغه د جنت نه پاتې دي په دا خلاص نه خلاص شي چې کله خلاص خلاص شي وروسته بیا دا جنت ته داخله چې دغه ممکن شي نو چې خلاص وګورئ چې خلکو خیرې کوم وخت کوي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه څنګه پورته کوي چې دوه خلکو یې جوړې وو کومای ضرر کوي هغه سړي د خیره کوي چې ګور په داسې موقع باندې د باندې پیسې وړي چې لاسونه پورته کوي یا الله دغه کس د چې د باندې پیسې وړي دي په چې د ضرورت نو خدای د ضرورتونو نه غیر نه کوي دغه حاجت نو خدای د حاجتونو د خپل طرف نه کوي او دې د ګمان او سات چې الله تعالی داسې ګناونه او چې حاجتونو او د مستنه د سرکشانه د اولاد لري نو خدای د توبې توفیق ورکړي یو ځای کې دعا چې د ضرورت د وجه راکړي نو خدای د ضرورتونو پوره کړي چې بیا الله تعالی راځي د حرام او د کار دې چې د ګناهګار نشي او چې د مستنه راکړي نو خدای د بلانا د توبې توفیق ورکړي دا په ما باندې اصلاح ځکه دا تعلیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو به مؤمن خیر خوا او سره مؤمن سره خطر وي تاسو نو د دې نه د خیر مثال رسول پیشي یو سره دا لاغاوي او ته د دې کې دعاګانې کوي چې خدای دې د توبې توفیق ورکړي نو ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا دا څنګه چې یو سره د خدای او رسول سره مینه او د مؤمن کوي د مؤمن سره دښمنی کوي یا یو سره چې اسلام به وخت او د علماء خبره علم به وخت او د عالمان سره دي مدرسې به وخت او د طالبان سره دي نه دا غلطه خبره ستاسو سره محبت ده ستاسو علم سره محبت ده ستاسو دین سره محبت ده نو ستاسو بیا لازمان د دین د خادمان سره محبت دي د دین چې خدمت کوي هغه سره محبت ساتل دي دا د دین سره محبت ساتل دي د دین د ادارو سره محبت دا د دین سره محبت اوس ته د باندې وخت او چې کوم د دین خدمت کیږي هغه سره ستاسو نشته نو دا څنګه د دین خدمت شي چې دا الله تعالی سره محبت او دا رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت نو دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات سره به محبت دا غیر از کول کوشش وکړي دا غیر عمل کول کوشش وکړي او دا مؤمن خیر بلکې دا مؤمن د شر نه دا غیر کوشش نه او هغه د ضرر رسول الله باندې ځان ساتي او کته دا ضروري دي د مال نقصان رسول نو دعاګانې ورته چې خدای دې د ضرر د حالت لري او د فائدې حالت کې واچي چې د خلکو لپاره مفید وګرځي د خلکو لپاره د خیر او د فلاح او د اصلاح وګرځي او دشمن ته چې دعا وکړي نو دې سره وستا یقیني خبره ده چې دا د لوی همت خبره ده مثلا حسد دستا یو مسلمان سره نو دا غي علاج دا چې هغه د دعاګانې راشو باقاعده نو بیا چې خدای فلاني دې خیر ورکړي خدای دا چې دا ورسول کړی دي دې کې ودانو په برکت واچي او دا د نعمت د اضافي سوال دې سره وستا د حسد او بیماری راځي او چې ته د دنیا او زمانه یا د دنیا او زمانه نو دا حسد دې او دې سره دې
کم از کم د ابدال هغه درجه خامخا رسول کېږي. نو چې هر څومره اوچتې مرتبې ورته خدای ورکړي لوړ کړي، خو چې څوک د همیشه لپاره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د امت لپاره د خیر او د کامیابۍ او د رحم سوال کوي چې اللهم ارحم امت محمد صلی الله علیه وسلم، یا په پښتو کې وایي چې خدای د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په امت باندې رحم وکړي. دا دعا چې د همیشه لپاره څوک کوي، نو په ولایت کې د ابطالو هغه درجه کم از کم هغه ورته خامخا رسېدل کېږي. دا د الله تعالی ورکړه ده. هذا عطاء فضل او امسك بغیر حساب. والله تعالی دې موږ ته دین سره کامله وابستګي نصیب کړي. قول او فعل د آزاد د الله تعالی موږ وساتي، او په دې حق دین باندې د الله تعالی موږ استقامت نصیب کړي. او الله تعالی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ټول امت باندې رحم وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد